واو ملا هیبت الله داسې خبرې وکړې چې نړۍ یې حیرانه کړه. د اشرف غني په اړه یې څه ویلي دي، د نجونو د ښوونځیو په اړه یې څه خطرناکه پرېکړه وکړه، د ښځو په اړه یې څه وویل او داسې ډېرې نورې مهمې خبرې درته په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. تاسو هم ویډیو تر اخره وګورئ او بیا یې په اخره کې خپل نظر مو د دغو خبرو په اړه کومنټ کې شریک کړئ. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده وایي د هیڅ هیواد فرمایشونه وړاندیزونه نه مني. نوموړي دا څرګندونې د طالبانو لخوا کابل کې د دیني عالمانو لوی غونډې ته پر 2مه ورځ کولې. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو مشر له کندهاره کابل ته ځي او یوې غونډې ته وینا کوي. ښاغلی اخندزاده وایي چې هیڅوک د نوموړي ته د حکومت مشورې نه ورکوي او ټینګار کوي چې نړۍ پرې اټوم بم هم وکاروي. ټول مو ویلي کړي بیا هم د چا فرمایشونه نه منو. نوموړی وایي چې نړۍ نه غواړي د افغانستان حکومت پر خپل اراده وچلیږي، موږ ته مشورې راکوي. زه ستاسې د فرمایشاتو نه یم، نه یو قدم در سره مخ ته ځم، نه تعامل در سره کوم، نه په شریعت معامله در سره کوم. ښاغلی اخندزاده وایي چې هیڅوک دې تمه نه ترې کوي چې د شریعت خلاف کار وکړي. د طالبانو تحریک مشر غونډې ته په وینا کې وویل د افغانستان د جهاد بریا عموما ټول امت او ځانګړي ډول د افغان ولس لپاره د الله تعالی ستر انعام دی. الله تعالی دې د ټولو قربانۍ قبولې کړي. غونډې ته د طالبانو د مشر له وینا مخکې د غونډې مرستیال مشر مولوي اسماعیل له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د لاسونو په پورته کولو سره د امیرالمؤمنین په حیث له ملا هیبت الله اخندزاده سره بیعت وکړي. په خبرو کې نور وویل چې کله محاکمو پرته وژنې وشوي نظام یې پاتېږي. نوموړی په حکومت کې پر عدالت ټینګار کوي او وایي چې یووالی مو وساتئ. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د وروستیو کې ځینو بشري ډلو په ځینو ولایتونو کې د خپل سر وژنو ریپورټونه ورکړي دي. نوموړی وایي پخوانیو چارواکو ته حکومت کې ځای نه ورکوي او نشي کولی چې دفتر کې پر څوکۍ ځان سره کېنوي، خو وایي بخښنه یې ورته کړې ده. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده طالب چارواکو څخه وغوښتل چې حکومتي ادارو کې د قومیت انډیوالیزم، رشوت او ځانځاني ختمه کړي. د تیر کال له اګست راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دا د دوی د پلوي او خواخوږو علماو لومړی او تر ټولو لویه غونډه ده. د اقتصاد په اړه نوموړی وایي چې بهرنۍ مرستې یې هیواد نشي آبادولی او له کورنیو شرکتونو څخه غواړي چې افغانستان کې پانګونې وکړي. نوموړی وایي چې کافرانو ته مه انتظار کیږئ چې سړکونه درته جوړ کړي، خپله یې جوړ کړئ. د طالبانو مشر وایي چې بهر ته تللي افغانان دې بیرته ورشي خو د ده په ټکو امنیت دې نه خرابوي. نوموړی وایي چې د عالمانو غونډه کې د ګډون لپاره کندهار نه کابل ته تللی دی. د طالبانو مشر غونډې ته په نږدې 1 ساعت وینا کې د نجونو د زده کړو ان یو ځل یادونه هم ونه کړله. د نوموړي په امر له نږدې 280 ورځو راهیسې له 6م ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو څخه راګرځول شوي دي. ښاغلي اخندزاده په غونډه کې ټینګار کوي چې طالبان د خپل منځي یووالی ټینګ کړي. دغه غونډه داسې مهال جوړه شوې ده چې د طالبانو نظام د کورني او بهرني مشروعیت له ننګونو سره مخ دی او تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له ګډونوالو غوښتي دي چې د ستونزو هوارۍ لپاره دوی ته لارښوونې او فتواوې ورکړي. د نجونو د زده کړو، د ښځو کار، بشري حقونه او د ټولګډونه حکومت جوړېدل یو شمېر هغه مسایل دي چې نړیوال یې پر سر له طالبانو سره جوړ نه دي او داسې احتمال څرګندېږي چې په دې غونډه کې به پرې بحثونه وشي. د غونډې ګډونوال کاري کمیټې ټاکلي دي چې د شمېر په هکله یې څه نه دي ویل شوي. پرون د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د غونډې پر 2مه ورځ به د غونډې ګډونوال وینا وکړي او وروسته به دغه کاري کمیټه د علماو خبرو او مشورو په هکله نن او سبا چې د کمیټې 2مه او 3مه ورځ ته بحثونه کوي. د نوموړي په وینا دغه کمیټې به د پریکړه لیک مسوده چمتو کړي چې سبا به اعلان او د طالبانو حکومت ته وسپارل شي. پرون د دې غونډې پر لومړۍ ورځ د طالبانو حکومت دفاع وزیر په ګډون د ځینو ګډونوالو په ویناو کې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو او دغه راز د نجونو متوسطه ښوونځیو په ګډون ځینې مسایل یاد شول. خو دا چې د طالب چارواکو په خبره د غونډې بحث اجنډا د دوی پر ځای د علماو په واک کې ده
ګرانه ده چې معلومه شي د غونډې په پریکړه لیک کې به پر کومو موضوعاتو سلا مشوره کیږي. درنو لیدونکو له تاسو ټولو مننه کوم چې د سوله افغان یوټیوب چینل ویډیو مو ولیدله. تاسو د دغه 3 ورځنۍ غونډې په اړه څه ویل لرئ؟ خپل نظر، انتقاد او پیشنهاد مو په کومنټ کې شریکولی شئ. موږ هم کوشش کوو چې ستاسو نظرونه او کومنټونه ولولو او له نورو سره شریک کړو. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.